بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری د شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. دوستانو، دا زموږ فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس، او یوټیوب هم شینواری سپیکس، ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. ستاسو ټول د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. راځو نن د افغانستان د کرکټ ټیم 15 کسیزه هغه نهایي لوبډله چې مثلا تر 10 اکتوبر پورې دې چانس وو چې ته پکې لوبغاړي اډ کې لري کې هغه سلسله وشوه او وس هغه 15 کسیزه اعلان شوه. چینجز پکې داسې رانغله، یو څه مشکلات وو. مونږ غواړو چې دا زمونږ زړه غواړي چې ځوانانو ته موقع ورکړل شي، مګر چې کله یو سړی په کرکټ بورډ کې هغوی سره مکمل بورډ مکمل مشکلات او زموږ پلیران هم ماشاءالله داسې پلیر پاور دومره های دی، دومره غټ لیول کې دی چې هغه هم آسان کار نه دی. حکومت هم په افغانستان کې یو نوی حکومت راغلی دی. هغوی د کرکټ دغه نه دي، لکه نه خلاف دي او نه داسې طرفدار دي چې غټ څه دغه درته وکړي، لکه دومره انوالومنټ پکې نه کوي. صرف داسې ارتي چې وروره دا کرکټ دی، تاسې سره خپلو کې پوه شئ، خپلو کې سره جوړ شئ، مسایل مه جوړوئ، مسایل حل کوئ. نو د هغې په اساس چې کوم ټیم سلیکټ شوی دی، دا یو څه ځوانانو ته زما په نظر باندې T20 کې باید زه څه یم لږ څه چې اکثریته ټول ځوانان نو په T20 کې د دې ټیم نه باید صرف راشد خانی او یو کس نیم یو څه نور دغه پکې دی، خو سینیر دغه نه یادومه، نور باقي او مجیب یا یو څه خو به سره خبرې وکړم په هغې پاړه. باقي ټول باید هغه کسانی چې هغه ځوانان ځکه T20 کې چې د ځوانانو لوبه ده، راځي هغې ځای کې ځلیږي او د دې ځای نه چې دی بیا ون ډے ته بیا ټیسټ ته خپل دغه جوړی ځان خپل نوم او خپل مطلب ځای نیولو دپاره کومه کارکردګي چې هغه کوي. اوس راځو د افغانستان. تاسو به کتلی سکواډ، خو هماغه سکواډ دی محمد نابی، رامان الله ګربوس، حضرت الله زازی، عثمان غنی، شهزاد محمدی، حشمت الله شاهدی، اصغر افغان صاحب، ګلبدین صاحب، ورسره د نجیب الله زادران، کریم جنت، راشد خان، مجیب، حمید حسن، فرید ملک او نوین الحق. دا د سکواډ کې دي. او 4 کسان ریزرو کې شرف الدین اشرف، سمیع الله شینواری، دولت زادران او فضل فاروقی. فضل فاروقی صاحب چې دی دا خو موږ غوښته چې په 15 سکواډ کې ښه به وای، خو بیا هم که ریزرو کې هغې ځای نه ټیم سره دی پریکټس کوي، زده کړه کوي. ضروري نه ده ګوره چې ټول خلک په ټیم کې تل اوبولی هم نشي. 19 کسان دي، دا باید 18 وای، 3 ریزرو، دا 4م ریزرو باید زموږ خپل کرکټ بورډ د جب نه پیسې ورکړي. زما یې څومره نظر دی، اوس معلومات به دې کره وشي، خو ICC ګراوند ته هم صرف 15 پرې دي. دا نور به هوټل کې یا که راځي میچ کتو دپاره ټیکټ دغه هغه بېله خبره ده، مګر 15 او رښتیا دا خو راتلی سوري بایو ببل نو کې هوټل کې و بیا ناستې خپل میچ به په هوټل کې ګوري، ځکه د بایو ببل دغه دی خبره ده. نو 15 ګراوند ته پرې دغسې څه IPL کې هم رول و د دې د وجې ډیوډ وارنر صاحب چې و دا سره دغه ته لام نړه، لکه IPL کې چې یو میچ دوه کې دی په خپل دغه کې ایسارو خپل هوټل کې. نو معلومات به وشي څنګه چل کېږي. دا چې کله وخت رانږدې شي بیا به سره په دې باندې هغې وخت کې خبرې کوو. نو راځم تاسو سره خپل زما د خوښې چې کوم 11 کسان دي یا به در سره شریک کړم چې هغه به کوم کسان دغه کېږي. ورې تیری نه رضو دا زموږ دغه دی، دا به در سره بند کړم او که ویله کوم درته دا هغه راشد خان باندې چې شپږیزه لګېدلی وه، دا د هغې حساب کتاب دی. نو دا به ختم کو. ښه راځو ورسره خپل دغه سره شریکوم 11 کسان، ځکه
15 خو یو طرف ته، خو 11 هغه لوبغاړي ډیر مهم دي چې ګراوند ته ورښکته شي او دا همدا کسان به تاسو ته لوبه ګټي. نور باقي چې سکواډ کې هر څوک کې ناس وي هلته ما خو ورته ووي چې 15 به لوبې دا 3-4 چې دا به په خپل هوټل کې دا ان کیس انجري یا څه مسله راشي دا سکواډ ته راتلی شي. نو د افغانستان 11 سلیکټ کول خو چې دا خو ډیر ګران کار دی، مګر موږ به سره خپل کوشش وکړو. د دې دا مطلب نه دی چې زه چیرمن اف سلیکټر یم او هغه پرون مې یو نظر پوښتنه کړې چې خپل دغه راته نظر ولیکئ چې ستاسې د خوښې 15. نو هغې کې بعضې کسانو وی چې زه اوس څوک یم او چې زه دغه کم 15 کسان و د خدای ولی یو نظر مو درنه غوښتی دی، نو خپل نظر ورکه که ورکولی شي کینې زه لاره نیسه بس لاره پرېږده، که لارې یو طرف ته خاموشه کینه، خاموشیم سنت ته، سنت طریقه ده، عقل نه کار واخله، کمکلو خدای خبر هر ځای کې را پیدا کېږئ. موږ په بلاک کولو ستړي شو نو تیری، نو ښه دا ده چې ښه په طریقې باندې راشي، نظر تم وایې موږ هم در سره نظر شریک کړو، نو دا یو بل د دغه نه سره خوند واخلو، کیف واخلو. کرکټ خو د خوند لوبه ده، نو مشکلات به راځي، موږ خو افغانان یو، پیدا شوي په مشکلاتو کې، وړوکوالی مو تیر شو، ځواني دا دی، همداسې عمر مو مشکلاتو سره تیریږي، مګر مقابله به کوو، مشکلاتو نه خلک راوځي. ارطغرل غازي چې و دا مشکلات د سیریل وګوره څومره مشکلاتو نه راوته، 600 کاله د دوی نسل چې په دنیا 3 بریاعظمونو باندې حکومت وکړ. نو افغانه عقل نه کار واخله، راځو د کرکټ ټیم ته. نو زما د خوښې 11 چې دی اوپننګ ته عثمان غنی او حضرت الله زازی، دا ستا اوپنران سو. 1 ډاون شهزاد محمدي صاحب شو. نمبر 4 رحمان الله ګربوز. په آی پی ایل لوبو کې منګه وکړه د دوبۍ داسې وکټې دي چې د اولنۍ شروع کې بال نوی بالي او دی وخت کې سکور کول چې دی چې سم سټرایکران در سره ښه موقعي. نو ما خو مخکې ویلي په لایوونو کې بیا یم 8 اورو کې 8 رنځې، بیا د 8 نه واخلې د 9 نه واخلې تر 15 دا 42 بالونو باندې که تا 40 رنځې م وکړې دا 160 شوې. اخره کې چې تا سره وکټ نو په 15 بالونو کې هیڅ شی چې نه 50-60 رنزونه کیږي. ګوره کوم ټیم چې پلانینګ سره لوبو کې تاسو نن چنای سوپر کینګ وکړو ته پلانینګ سره لاړې څنګه چیزې کوي، ډیلی پلانینګ سره تله ګوره ښه ټارګټ یې ورکړی په یو حساب باندې. نو په دې پیچونو باندې 150 سره به ښه فیلډینګ کوي، ښه بالینګ خواري به کوي، 160 170 چې دی دا بهترین ټارګټونه دي. نو د افغانستان ځکه زما په نظر به ټاپ 4 دی، همدا عثمان غنی، حضرت زازی، شهزاد محمدي and نمبر 4 رحمان الله ګربوز. نمبر 5 چې دی دا 5م نمبر دا لږ داسې ټریکی سپاټ دی. نو د افغانستان ټیم کې تک اوس دوی بوتله شاهدي صاحب که هغه لوبی که نه لوبی هغه د دوی کار دی، خو دا 5م سپاټ چې دی زما په نظر باندې ښه به دی چې محمد نبی ګوره زموږ کوچ چې دی انډي فلاور د انګلند سره T20 ورلډ کپ ګټلی و، دا PSL چې و ملتان سلطان څنګه بیکاره ټیم ښکارېده، ټولو نورو ټیمونو ته سترګې په لارو، ملتان سلطان څنګه راپورته که په یو شعیب مقصود باندې او یو دغه باندې رضوان باندې دې 2 سکور کاوه، دا نور به ټک پوک ور سره کاوه، ټول PSL یې وګاټه. نو همدغسې د تجربه ډیره زیاته ده. زما په نظر محمد نبی صاحب به د 5م لوبۍ او د لپاره 5م ښه پوزیشن دی. هم لږ یو څو بالونه سنگل ډبل آیم سیټ کولی شي او هم که د شاټونو وخت راغی نو ښه هیټینګ هم کولی شي. نو 5م دی نبی شو. 6م نجیب الله زادران صاحب شو. ښه آیډیل بیسټ پوزیشن داسې چې داسې کس وای چې نجیب الله زادران بالینګ هم ورسره کولی شو، خو نشي چې بالینګ نشي کولی نو بیټینګ چې دی د نجیب الله زادران هم د 6م پوزیشن دپاره ښه دی، ښه سټرایکر دی، شاټونه والی شي، شپږیزې والی شي، څلوریزې والی شي. اکثره وخت کې تا ته دې وخت کې داسې پلیران پکاري لکه نجیب الله زادران. 9م نمبر کریم جنت صاحب، د هغه دام یو ګوره مخکې 50 والی وه، خو هغه 50 هلته یو ځای کې بعضې خلک اوس ښه د الراونډر په ځای راغی عظمت الله عمرزی صاحب. عظمت الله عمرزی صاحب زموږ د کاره معلوماتو په اساس یو خو ګوره کرکټ باندې لږ سر خلاص کوي. کرکټ کې
2019 کې شهزاد محمدي ځان دغه کړی و چې زه ولا فټ یم پرچه یې راخیستې وه مګر هلته ورلډ کپ کې ایکسپوز سو نه یې ټوپونه والی شو نه یې فیلډینګ کولی شو نو دا عظمت الله عمرزی صاحب چې شولډر انجري لري نو چې ته د شولډر انجري ولري ستا بالینګ سپیډ چې دی پوره نه وځي ګزاره حال نیپال لیګ چې دی دا یو نوی داسې لیګ دی لکه اوس د چې امریکا کې دلته سکور کوه بله ورځ هم 4 هم وکړه پسې 3 هم وکړه خو زه خو کرکټ نه کوم دا هم دغه بالران دي که نیپال کې وو نو څه داسې غټ توره ونه شوه چې په نیپال کې تاسې 21 بالونه 50 واله او بس ورپسې راخوشې شئ نه ټالنټ ورکې شته استعداد ورکې شته افغانستان دپاره دا یوې ورځې خبره نه ده راتلونکي کې به انشاءالله په کار راشي په درد به وخوري مګر فلحال چې انجري لري نو باید دی ریسټ وکړي د نیپال لیګ ته هلته لاړی یو 10,000 2,000 به ورکوي وګورئ پوره کوټه بالینګ هم ټولو میچونو کې نه دی کړی نو بالینګ سپیډ باید بیا تاسې 113 119 120 دغه به یو نیم کې چې زور وباسي پته به ولګي ځان به نور خراب کړي د افغانستان زموږ دغه خو غواړي نړیوال جام دی یو ښه اپرچونټي ده مګر بعضې شی ستا په لاس کې نه د قدرت معاملې دی شعیب مقصود چې و ښه بهترین فټ و پاکستان 11 کې هم راتلی شو په 11 کې مګر هغه د سنټرل پنجاب په هغه نېشنل T20 لوبي چې دی هغې کې لوور بیک چې دی د ښکته ملا د دې مشکل ورته جوړ شو او دغه په ځای شعیب ملک راغی نو خبره څه ده چې بس دا د قدرت معاملې دا به پکې کېږي نو د عظمت الله عمرزي صاحب مینوالو جذباتیان او دغه مه کوئ د عظمت الله عمرزي چېرته کیریر نه دی تلی او نه د شاپور زادران غوندې دغه کوئ توره دغه پرېږدی چې مطلب ډېر سخت مزله خفه کېدل بېله خبره ده مګر عظمت الله عمرزی صاحب چې دی فټ بشي انشاءالله نیکسټ ایئر استرالیا کې ورلډ کپ دی او استرالیا کې به نور هم زموږ همداسې الراونډران ښه په کار راځي نو فټ نه دی مکمل او د هغې په اساس باندې چې دی هغه پکې شامل نه دی نو کریم جنت صاحب چې دی 9 نمبر زما په نظر اتم راشد خان صاحب هم ښه بالینګ کولی شي هم چې ضرورت راغی شپږیزې مږیزې والی شي او میچ نیم کې به وي نو هر میچ کې تناسم تمامه ساتئ 9 نمبر مجیب الرحمان ښه سپینر بهترین 10 نوین الحق 11 حمید حسن صاحب که اوس فضل حق فاروقي وای هغه در سره خو ځکه لیفټ آرم بالر در سره او لیفټ آرم بالر چې هغه تاته یو بیله ورایټي درکوي زما په نظر څومره چې ستا اټیک کې بالینګ اټیک کې ورایټي زیاته وي هماغونه مخالف ټیم ته مشکلات جوړیږي مګر چې اوس نشته دی په ریزرف کې دی او دغه کې نشي راچولی دی ریګولر کسانو کې نو ښه به دی چې بس دغه وشي لکه د حمید حسن صاحب حمید حسن تجربه کار پلیر دی که انجري ورکې نه ګوره دا مې انجري پټی او بس ورلډ کپ کې پرې راښکاره شي هغه د پاکستان گیم ولا ازما دومره حمید حسن خراته 2008 راغسي د آیرلند او نورو سره چې میچونو د به وکټ بولډ کولې ما به هم دا بالر دی د افغانستان ټیم کې دا سیمه خوخیده ما وی د حمید حسن چې دی بس په ما سخت ګران خو چې د پاکستان سره نړیوال جام کې زامل ته ومه او یو اور یو کو په دویم اور بس سړی ایسته لاړ نو انډیواله که خپه دې ماتېدی که غر کېدی که خپه دې بیخي وتی په هغې لوبه کې باید تا زړه د خلاصه بالینګ کړی وای راغلی به وای څو اورې به دې نورې کړې وای مګر سوډا واټر غوندې ټوس خوشې شوئ بار لاړئ ورک شوې بیا را پیدا شوې ورلډ کپ ته نو ورکې کا خپل دغه کې به اوسیږو هر څه چې دی تنقید بیل شی دی دشمنی مونږ هیچا سره نه لرو نیوکه د یو آزاد افغان په حیث باندې زما هم حق ته ستاسې هم حق ته هغه به کوو نو هیله دا خدای دې وکړي چې دې ځل ته دې 4 اورو ته فټي نور زما په نظر دی په شپږیزه کې هم د 2-3 میچونه زیات نشو لاست کېدی نو دا باید ونه کړي که فټي نو حمید حسن چې دی نمبر 11 ښه فټ دی د خپل وخت ښه بالر و یو نیم بال ګورې یو سړي سره نیچرل یو سپیډ 145 دی به اوس هم تاته یو نیم بال وکړي مګر خبره د یو بال نه ده خبره د کنسسټنټ بالینګ ده دا دغه سره سن رایزر حیدرآباد سره عمران ملک راغی ته دغه ته وګوره بالینګ 152.39 د آی پی ایل تیزترین بال یې وکړ د انډیا ټیم ته ورغی هغوی سره به نیټ پریکټس کوي لګیا وي خو همداسې حمید حسن صاحب یو بال کوي کنسسټنسي به نشي کولی مګر بیا هم د افغانستان ګوره هر یو ټیم ته کم از کم
تا سره داسې دغه په کار دی سکواډ چې تا سره هم سپین ډپارټمنټ سي، هم در سره فاست بالینګ ډپارټمنټ سي، هم در سره آل راونډر ایریا سي. نو افغانستان سره چې دی 3 ټاپ سپینران راشد، مجیب، نبی، دا 3 در سره دي. نوین الحق فضل، نوین الحق او حمید حسن دا 2 تا سره فاست بالران شو، ور سره بل فاست بالر چې دی دا کریم جنت صاحب. نو 3 فاست بالران 3 سپینران تا سره دا یو بهترین کامبینیشن دی. 2 بالران خو تا ته ګارنټي عطا ورکوي، یو راشد خان صاحب او یو مجیب الرحمن. نو دا پاتې شو 12 اورونه. دا 12 اورونه به د محمد نبی، د نوین الحق، حمید حسن او دغه ترمنځ د کریم جنت صاحب ترمنځ ایشل کیږي. نو دغه به بالینګ د افغانستان ترتیبي. بیټینګ چې دی مشکلات به زموږ بیټینګ کی، ما ته دا ټیم بیټینګ چې دی هر څونه چې دغه کې دی همیشه پوره زړه د ور باندې اوبه نه څکي، ځکه چې موږ ټیم معلومات نه کیږي. مګر دا پیچونه داسې دي چې د انګلینډ پیچونه، استرالیا پیچونه بل ځای کې فرق دی. دلته باید حضرت زازي تیار PSL کې لوب هم کړې وه، تجربه هم شته. صرف هغه 3-4-5 لوبې نه خبره د هغې نه، ته نیټ پریکټیسونه کوې هلته روزانه مختلف قسم بالرانو سره، مختلف کوچانو سره. نو انډي فلاور چې دی دا خپل یو لیفټ هینډر ټاپ کوالټي ګوره زیمبابوې طرف نه. هغې وخت کې زیمبابوې ټیم دومره وروسته لږ راخاص شو، خو 93 94 95 6 کې دومره خاص نه و ګزاره کوله. 99 ورلډ کپ کې لږ پرفارمنس یې و نو، مګر انډي فلاور پکې همیشه د اوریج وګورئ 50 په ټیسټ کې اوریج دی، همداسې تقریبا 40 په ون ډے کې سړی خپله برخه ښه تکړه لیفټ هینډر و. نو زموږ حضرت زاجي سره، زموږ نجیب الله زادران سره، زموږ حشمت شهیدي سره دا سړی کار کولی شي. او دا کسان چې دي خاص حضرت الله زازی او نجیب الله زادران، دا 2 به موږ ته ډېر مهمي. یو په ټاپ آرډر کې ستا دپاره که ایثار شو لکه د PSL غوندې په 15-10 بالونو ورته 80 رنځي وکړي، نو دا باقي ټیم که بیا هېڅ شی ونه کړي، یو 80 رنځې 80 رنځې دوی هم کولی شي. د افغانستان چې څنګه بالینګ دی اول، نو انشاءالله زموږ 140 نه پورته چې لږ فیلډینګ ورسره ښه وکړو، هیله د دوی خواري وکړي، نو ښه ټارګېټ پې ښه مقابله کولی شو. نجیب الله زادران بل هم د انډي فلاور بور سره کار کوي. دا ځکه چې دی په 15 بالونو 15-40 رنځې کوي. د ده نه موږ دا شی غواړو. دا آخري 15 اورونو کې به دی په کار راځي. نو دغسې کسان چې دا سیټ اپ انډي فلاور هوښیار کوچ دی، سمارټ کوچ دی، هغه به سیټ اپ موږ ته جوړوي انشاءالله. دا د افغانستان د کرکټ ټیم دی. څوک چې یو ځای ته ځي، که زما په خوښه ستا په خوښه لاړم نشي، مګر نوم ورسره د افغانستان وي. موږ چې څومره هم خفه شو، خپل وطن دی. 20 کاله زما په امریکا کې وسو، مګر زه ننم اول افغان یم، ځکه افغانستان بس دا زړه مو ورسره باغ کیږي. نو خپل وطن چې دی ګل وطن، دا شي نه پکې راځي مشکلاتي. د پاکستان یو د پوز پخوانی آرمی چیف هم پاتې شوی، خو 1949 نه تقریبا اوسه پورې پاکستان سیاست کې 2021 پورې مهم سړی جنرال مرزا اسلم بیگ نومیږي. هغه یو کتاب لیکلی اقتدار کی مجبوریه. هغه کتاب که بیا بعضې خلک دغې وګورئ خپل دغه سره درته به معلومات وشي. کله چې سړی زموږ او ستاسې غوندې په یو سلسله کې هغه یو شانتي، خو چې کله اقتدار یو ځای ته ورسیږي بیا بل شانتي. ته چې آزاد ناستې یو شانتي خبرې به کولی شي، خو چې ته کله حکومت یا دغه ته راشي نو ډېر شي نه به ته ګزاره کوې، هغه ستا د خوښې به هغه نه کېږي. نو دې د وجې چې دی کرکټ بورډ کې چې کوم کس یو ځل ورشي یا چیرمن شي یا دغه شي، ځکه خو موږ نه غواړو دې شیونه چې څومره لري یو ښه به یو، مګر تجربه ډېره مهمه ده. زموږ خو دې کار کې خیر فیلډ کې تجربه نشته، کورپوریشنونو کې مشته ډېر زر به سړی زده کړي. خو فلحال چې دی لکه 13 ورلډ کپ کې چې کومه غلطي کړې وه که نه، بیا یې مه کوئ. زما په نظر باندې فضلي صاحب سره اختلاف نظر هر څوک لري، تاسې به هم لرئ، موږ به هم لرو. اختلاف نظر چې دا حسن دی د انسانیت او دغه خبرو اترو، مګر بې ځایه دغه نه لاس واخلئ چې شی ټیم چې سلیکټ شوی د هغې خپل
اصول دی خپل سیستم دی وسنی حالاتو مطابق سلیکټ شوی دی پرفیکټ ټیم یو ظلم نه مګر د افغانستان کرکټ به آی سی سی والا ویلی دی وای موږ نړیوال جام کې هیڅ مشکل نه لرو مګر نړیوال جام په دوی باندې به زموږ نظري دین وروسته چې څنګه په کرکټ بورډ کې معاملات کیږي نو معاملات هغه د آی سی سی د قانون مطابق چې وشي څه مشکل نشته یو شی زمونږ او ستاسې په ذهن کې چې آی سی سی مونږ ته ضرورت نه لري زمونږ ټیمونو ته مګر اوس د ورلډ کپ کې چې دی هر څه سیسټم دغه تیارو نو مونږ پکې یو دې نه وروسته مونږ سره به څوک میچونه کوي په کوم هغه بهترین شرایطو کې هم را سره چا نه کوله دې نه وروسته به را سره څنګه کوي دې دپاره ډېر کار په کار دی هر سړی د کرکټ مینوال چې دی څه شی چې ستا په وسه کېږي ته یې هغه کوه څه شی چې زمونږ په وسه کېږي مونږ به هغه کوو نو مونږ سره دوه لارې چې یا بس کرکټ همداسې پرېږدو چې غرق شي او یا کرکټ ته کار وکړو نو مونږ همیشه کرکټ ته کار کړی که په خبرو وي که په اترو وي که په مشورو وي لوبغاړو ته هم مشورې ورکوو ګوره داسې نه دی اوس لګیا یو مونږ هغه د ګیری کرسټن دی یو اکیډمي ده کوچنګ دغه هغه سره لګیا یو کوچنګ هم کوو لیول 3 دغه ته نو دا د کرکټ معلومات دي زمونږ خو فلحال اراده نشته چې کوچ خو د کرکټ معلومات تا سره ښه دی چې ته یار چا سره شیر کولی شي کله کله هغه یو ټپ راشي هلته بعضې پلیران مونږ سره لیګ کې لوبېږي زه وګورم بیا ورته زه صرف یو دغه ورکړم چې لکه دا بیک فوټ لږ شاته همداسې ځه او دا دغه وکړه هغې باندې د هغه دغه بیرته راشي فارم ښه شي نو د کوچ همدا کار دی هغه پخوانی سیسټم تللی دی چې تا ټول تخنیک در باندې بدل کړي خالي معمولي ټویسټ راوستل دي نو خدای دې وکړي چې انډي فلاور د افغانستان په دې لوبډله کې د بعضو پلیرانو کې ټویسټ راولي او زموږ لوبډله که خواري وکړي صرف خواري او ټالنټ نه که ښه زبردسته زړه د خلاصه خواري وکړي ښه جذبې سره ولوبېږي ګوره دې وطن کې 2008 والا بیله تلانو نن د کرکټ باندې سخته ورځ راغلې ده تاسې شخصي اختلافات که وکړئ انشاءالله نو را روان نړیوال جام نه وروسته به داسې کلین سویپ درکې کوو ښه چې ټول به ختمو بیا زه چې چاپ سي زه ګورم چې کوم سړی ستاسې واسطه کوي هیڅ واسطه ماسطه به نه مګر که دې نړیوال جام کې تاسې زړه د خلاص او د افغانستان دپاره ولوبېدی که نه نو هغه پخوانی چې څنګه کرکټ هغې وخت نه شروع شوی نن بیا هماغسې بده ورځ راغلې ده کرکټ تاسې هندوستان مات کوي تاسې پاکستان مات کوي تاسې چېرته نیوزیلینډ مات کوي زما په نظر باید هغې طرف نه بنګلادیش راشي ما خو مخکې وي آیرلینډ خو هلته نیدرلینډ هم شته نیدرلینډ هم ډېر مضبوط ټیم دی نو د هغې ګروپ نه به 2 نمبر کس راځي نو موست لایکلی یا آیرلینډ یا نیدرلینډ به راځي نو چې څومره موږ خو دا 3 ټیمونه باید مین ټارګټ یې انډیا پاکستان نیوزیلینډ دا کې باید یو ټیم اپسیټ کو که دا مو وکئ نو آی سی سی چې دا بیا د لاس خلاصي بیا آی سی سی څه هم نه کوي زموږ کرکټ چې دی بیا نه دغه کېږي زموږ کرکټ ته به یو بله سټوري د نړۍ دغه ته ټولو خبریالانو ته او ټول شبکو ته به یو بله داسې سټوري په لاس ورشي چې په سخت وختونو کې هم د افغانستان لوبغاړو دومره پریشر هر څه سره بهترین لوبه وکړه انډیا یې ماته کړه یا پاکستان یا نیوزیلینډ دا خلک دا 3 واڼو کې یو ماتول ډېر مهم دی که انډیا مو ماته کړه نو بس بیا خو کار وسو ځکه انډیا د کرکټ هغه ځان ته راجا یې راجا پوه شوې نو دا راجا چې دی د باندې باید زیات کوشش وشي چې دا راجا مات شي نو انشاءالله بیا 3 ګیمه ښه رن ریټ سره سیمی فاینل دپاره چانس شته دی دا به بیا په هغې وخت سره ورباندې خبرې کوو فلحال دغه زموږ نظرو دا 11 کسان چې بهترینو یو ځل بیا به درته اخره کې ویم عثمان غني صاحب حضرت الله زازی شهزاد محمدي رحمان الله ګربز نمبر 5 محمد نابی نمبر 6 نجیب الله زادران 7 کریم جنت 8 راشد خان 9 مجیب الرحمن 10 نوین الحق 11 حمید حسن دا کسان چې زما د خوښې هغه 11 دي چې انشاءالله ښه د مقابلې او تکړه کسان دي د خپل افغانستان دپاره به راځو خپله ملي لوبډله به سپورټ کوو زه انشاءالله کوشش کوم ټیکټ میکټ او سلسله کوم نو بس دوبۍ ته چې دی در روانېږو د خیرزان دوبۍ ته در رسو او بس بیا به هماغه ځای نه کرکټ ګورو نو کرکټ خو مونږ هغه نه ماتېدونکې مینه ورسره نه ختمېدونکې نه ماتېدونکې
نو ښه دی چې سړي یو مختلف دغه شوقونه مختلف او دا ښه شوق دی څه بد دغه نه دی نو انشاءالله نړیوال جام ته به زو د خیره ستاسې ټول د کتلو او شیر کولو نه یو جهان مننه زه به کوشش وکړم چې بعضې انډیوالانو ته چانس ورکړم چې دلته راشي خبرې وکړي ښه څوک دلته لاس مه پورته کوي چې په کلار کلار د کرکټ ګوره داسې دغه غوندې کس راشي ښه داسې به نه یې چې شینواری صاحب څنګه اسلام علیکم وعلیکم سلام دې شي نه به تېرېږو پوه شوې نو کوم دی دغه ورېږه څوک پکې راپورته کو اتلس 22 کسانو دغه وکړه چې ما راپورته کړه د 22 کسانو کې ظالم بچیانو د 22 کسانو کې به زه تاسې اوس څوک راپورته کړم پوه شو دا خو ډېر زیات کسان شوي تاسې ماشاءالله راځه قدرتي به یو راپورته کړو دغه ښه ځه وایي the friend won't be able to watch the live video unless he is your selected audience راځه وګورو که نه چې یو کس نیم ته چانس ورکو چې دا څنګه چل کېږي یاره نو دا دغه نه څه مار څه وي پاکستان افغانستان دې ځینو نه چې دی نیټ کمزوری دی دومره سړی نه دغه کېږي مګر زه خیر ورېږه اوس به دلته ټرای وکړو دغه دی نه ستا خو موسی صاحب ستا خو سره کیمره هم نه راځي پوه شوې دا بعضې کس یې وایي زنګ شه ورېږه تا ته به زنګ برنګ ښه چې اوس دا روزانه چانس درکوو چې لایو راشي خپل نظر شریک کړئ مګر ټایم خلی نه کېږي ښه زه خیر دا سلسله به همداسې روانې بیا به سره بل وخت کې چې دی زه ورېږه ښه دا وایي ما راوله راشه نه کېږي انډیواله زه خیر دی زه بس تاسې ټول د کتلو او شیر کولو نه یو جهان مننه انشاءالله بیا به لایو راځو بل وخت کې به بیا نورې خبرې کوو کېدی شي بل ځله لایف کسې خاص خبره رانغله نو کوشش به کوو چې د دوبۍ نه راشو خو لوی الله مسپارم ستاسې ورور نجیب الله شینواری د شینواري سپیکس نه خدای په امان السلام علیکم